به افغان حقیقت رادیو. رادیو صدای زن و افغان.
د لوی او بخونکي خدای په نامه ګلغوټۍ زاهد سیفي د افغان ښځې غږ په رادیو کې د ژورنالیست په صفت تقریبا 10 کاله کېږي چې دنده سرته رسوم او د دې ترڅنګ د افغان ښځې غږ د رادیو خپرونو دې ته راهم یم. قدرمنو او درنو دوستانو، کله چې موږ غواړو چې په رادیو کې یوه ثبتي خپرونه چمتو کړو، په پیل کې موږ د رادیو خپل هغه کارکوونکي چې دغه خپرونې چمتو کوي په اونۍ کې یوه ورځ په یو ګردي میز راټولوو او دوی سره یوه لنډه جلسه نیسو چې د دې جلسې ترڅنګ د هرې خپرونې سوژه ټاکل کیږي او وروسته په هغه سوژه باندې خپرونه جوړیږي. البته کله چې موږ غواړو یو رادیوي خپرونه چمتو کړو، په پیل کې د ټولنې ضرورت ته ګورو چې باید کوم موضوعات په پام کې ونیسو ترڅو اوریدل هم د ټولنې د هر وګړي د ګټې وړ هم وګرځي او اوریدونکي هم په مینه هغه خپرونه واوري. مثلا موږ ګورو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې شته، یعنی اکثرا خلک د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي او د ډېرو د پوهاوي سطح هم ټیټه ده، یعنی دوی نه پوهیږي چې ولې دوی په ځینو ناروغیو اخته کیږي. په دغه برخه کې باید موږ څه وکړو؟ نو دا هغه موضوع ده چې باید کار پرې وشي. نو راځو په همدې صحي موضوعاتو خپرونې جوړو. په پیل کې یو نوم خپرونه ته ورکوو او د هماغه سیګنال لاندې ثبتوو. وروسته له هغې یو بلاک د خپرونو چمتو کوو او هغه روغتیایي موضوعات پکې ځایوو چې ډېری خلک په هغه ناروغۍ اخته دي او یا په یو فصل کې په ځینو ناروغیو ډېری خلک اخته کیږي او ځینې هغه صحي موضوعات پکې ځایوو چې د هماغه وخت او زمان ناروغي دي. د خپرونې په بلاک کې کولی شو د یو کال لپاره صحي موضوعات ځای کړو او د هرې موضوع موخه یا هدف ولیکو چې دغه صحي موضوع یا خپرونې څخه موخه څه ده او د خپرونې د پرمخ وړونکي نوم، د خپرونې د خپرېدو وخت او نیټه هم باید په همدغه بلاک کې ولیکو. کله چې موږ بلاک بشپړ شو نو یو صحي موضوع ترې راخلو او خپرونه ترې جوړوو. مثلا په دغه بلاک یو صحي موضوع د میرمنو د وینې د کمښت موضوع ده. همدغه موضوع باندې خپرونه جوړوو. په لومړي قدم کې فکر کوو چې د وینې کمښت په میرمنو کې څومره مهمه او اړینه موضوع ده. په دوهم قدم کې فکر کوو زموږ اوریدونکي څوک دي، یعنی لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده چې رادیو هغه وسیله ده چې د هغې لارې ډول ډول غږونه، نوي لغتونه، واقعیتونه خلک اوري او لوستي او نالوستي خلک د همدې لارې د هر څه نه خبرېږي او د همدغه غږونو په وسیله خلکو ته تصویر ورکړل کېږي. نو باید د خپرونې د چمتو کېدو په وخت کې د هر ډول اوریدونکو د پوهاوي کچه یا سطح په پام کې ونیول شي، یعنی دا خپرونه باید په عام فهمه توګه چمتو شي. په دریم قدم کې د همدې موضوع موخه لیکو، یعنی د دې خپرونې د چمتو کېدو څخه زموږ موخه څه ده. کله چې د خپرونې موخه ولیکل شوه، په څلورم قدم کې د همدې خپرونې سناپسس یا خاکه لیکو، یعنی هغه توکي چې په خپرونې کې موږ ورته ځای ورکوو هغه په همدې سناپسس کې په لنډه توګه لیکو. دوستانو، د خاکې لیکل د دې لپاره اړینه ده که کله موږ نه اوسو یا هم کومې ستونزې سره مخامخ شو، نو زموږ بله همکاره یا همکار کولی شي چې د هماغې سناپسس په لیدلو خپرونه پرته له کومې ستونزې د همدغه سناپسس له مخې چمتو کړي. اوس راځو د خپرونې چمتو کولو ته. په پیل کې د 2 یا 3 میرمنو مرکې په همدغه موضوع کې اخلو. د ډاکټر سره مرکه کوو او ترې پوښتنه کوو چې د وینې کمښت یعنې څه، ولې ډېری میرمنې په دې ستونزې اخته کیږي. د مرکه کوونکو میرمنو ځینې ستونزې چې د مرکې په لړ کې دوی ویل د هغه هم د ډاکټر څخه پوښتو. کله چې مو د خپرونې مرکې بشپړې شوې نو بیا د خپرونې سکرپټ لیکو او باید ووایو چې مخکې د لیکلو او مرکو څخه باید د همدې موضوع په برخه کې موږ ریسرچ یا تحقیق هم ولرو. د سکرپټ د لیکلو نه مخکې د میرمنو مرکې او د ډاکټر مرکې هم باید موږ بیرنویس کړو ترڅو په لیکلو کې د کومې ستونزې سره مخامخ نشو، یعنې د یاداشت په توګه موږ سره وي. د سکرپټ په لیکلو کې لومړی د خپرونې مینو یا معرفي لیکو. په دویم قدم کې د خپرونې سریزه مقدمه په عامه توګه لیکو، یعنې مقدمه باید ډیره اوږده نه وي او داسې بافت ورته ورکوو د خپرونې د لومړنیو مرکو سره چې یو له بل سره بافت وخوري او ورپسې موږ بله مرکه هم پر ځای کو یا ورپسې واچو. یعنې لومړی د میرمنو د خبرو څخه ځینې مهمې خبرې لیکو او بیا هماغه خبرو ته د بلې مرکې سره بافت یا لینک ورکوو او هیر مو نشي چې په خپرونې کې لومړی منفي مرکې ورپسې مثبتې مرکې ځایوو او په پای کې د ډاکټر یا هم کوم بله خپرونه چیرې وي د کارپوه نظر ځایوو او د کارپوه یا ډاکټر د مرکې
کې هغه مهم او اړین توکي موږ بیرته په همدغه سکرپټ کې تکرارو او د پایله سره یو ځای خپرونه ته د پای ټکی دوستانو دا و د یو ثبتي خپرونې لارې چارې چې تاسو ته مو وړاندې کړه په دې هیله چې ستاسو د ګټې وړ ګرځېدلې وي. به نام خداوند بزرگ و توانا. طریق ساختن و تهیه کردن یک برنامه. اگر بخواهیم که یک برنامه بسازیم، ناخواست موضوع انتخاب می نماییم، اما لازم است که معلومات کافی در رابطه با موضوع انتخاب شده داشته باشیم. باید موضوع مطابقت به نام برنامه داشته باشد. اگر برنامه گزارشی باشد، نخست مواد برنامه یا خاکی برنامه را آماده می سازیم. اما نگفته نباید گذاشت برنامه‌ای که ساخته می شود باید یک هدف داشته باشد و برنامه‌ای باشد که دارای مفهوم و معنی خاص. اگر برنامه گزارشی باشد، قبل از اینکه اسکریپت برنامه را آماده بسازیم، نخست گزارش تهیه نموده بعداً روی اسکریپت کار می کنیم. به خاطر اینکه از گزارشی که تهیه کردیم اسکریپت آماده می شود و حرفا و نکات مهم گزارش را در اسکریپت جا می دهیم و بعداً روی آن تبصره صورت می گیرد. مواد و خاکی برنامه قرار ذیل است. اول، انتخاب موضوع برنامه. دوم، هدف برنامه. سوم، گزارش. و چهارم، نتیجه گیری یا جمع‌بندی برنامه. حال طریق نوشتن اسکریپت برنامه را یادآور می شویم. بعد از سلام علیکی موضوع برنامه را جا می دهیم و بعداً در رابطه با موضوع برنامه مقدمه و به تعقیب آن گزارشی که تهیه کردیم نکات مهم و حرفای مهم آن را در اسکریپت جا داده و بعداً در رابطه با مو گزارش تبصره های می داشته باشیم و بعد از آن به خاطر جمع‌بندی برنامه نتیجه برنامه را آماده می سازیم. این بود طریقه ساختن و تهیه کردن برنامه گزارشی. و اگر برنامه لایف باشد یا برنامه‌ای که به گونه زنده به نشر می رسد، باز هم اول نامبرش انتخاب می کنیم و بعداً به ساختن هر برنامه باید که هدف خاصی داشته باشیم. چون شنونده ها تماس می گیرن با حرفای خوب با شیرین زبانی با شنونده هم صحبت می شیم و مطابقت با موضوع برنامه باز هم موضوع انتخاب می کنیم که شنونده تماس می گیره روی اون موضوع حرفای می داشته باشن و به ذوق خود اگر برنامه فرمایشات و آهنگای فرمایشی باشه آهنگ به نشر می رسه. هر برنامه‌ای که ساخته میشه باید که محتویاتان کامل باشه. روی محتویات خاص برنامه ساخته میشه و همچنان برنامه به چند شکل ساخته می شود: تفریحی، ادبی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی. و نگفته نمانه برنامه‌ای که تقدیم شنونده ها میشه باید برنامه آموزنده باشه تا باشه که از آنها استفاده خوبتر صورت بگیره و دارای مفهوم و معنی خاص باشه. اگر برنامه گزارشی است یا برنامه‌ای که به گونه زنده به نشر میرسه. دوستان نازنین، آرزو دارم که شما هم به طریقه ساختن برنامه و تهیه کردن برنامه آشنایی کامل پیدا کرده باشین و تمنا دارم که از حرف‌ها و داشته‌هایی که در رابطه با ساختن برنامه داشتیم شما هم مستفید شده باشین. از اینکه شنونده بودین سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.